ولسمشر غني د ګیلمان شعرونه به راتلونکي نسل ته وطن پاله ورزده کوي. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. ولسمشر محمد اشرف غني د شهید ګیلمن وزیر پر شهادت خواشیني څرګنده کړه او ټول ملت ته یې د تسلیت مراتب وړاندې کړه. په ژور درد او افسوس د مبارز شاعر ګیلمن وزیر پر شهادت د هغه ځواني مرګ کورنۍ، دوستانو، ملګرو او ملت ته تسلیت وایم. ولسمشر زیاته کړه چې ګیلمن تر مرګه پورې په خپل دفاعیه ثابت پاتې شو. ګیلمن د یو رښتیني وطنپال په توګه تر پایه په خپل دریځ کلک ودرېد او ژوند یې همدغې داعیې ته وباخه. غني همدارنګه د ګیلمن شعرونه د راتلونکي نسل د وطن پالنې لپاره ارزښتمن وبلل. ګیلمن شهید وطنپاله به راتلونکي نسلو ته د ده په شعرونو کې رسیږي او تلپاتې به ځلیږي. دوستانو، دا او د نن ورځې چمتو کلی خبر تر بیا هم په الله سپارم.